السلام علیکم مینوالو، تاسو ګورئ زمونږ یو نوی سندرغاړی. ستاسو نوم دی ملګري؟ د ده نوم دی عبدالغفور. او ته کوم ځای سره تعلق لرې؟ زه صوابۍ تحصیل سره تعلق ساتم. صوابۍ تحصیل سره تعلق ساتې؟ یم د مینۍ. یم د یې ته مینی ها؟ مینۍ یم. ښه 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 ښه. او مسافرو ته به څه ویل غواړې؟ موسم دی، ډېر ښایسته باران ورېږي. دا د چار چاپېره تاسې کتی شئ ملګرو، ډېر ښایسته باران دی، ډېر زبردست موسم دی، باران ورېږي. او بیګا خو ډېر ښکلی موسم و، خو بیګا هم خو باران و، نن هم خو ښکلی باران دی، تاسې کتی شئ ملګرو. ښه ښه، نو بیګا خو بالکل ډېر زبردست موسم و. او د ننني موسم باره کې څه خیال دی استادو؟ ډېر ماشاءالله تېزې خبرې کولې. ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی. ښه، او بس خدای پاک دې داسې آباد او ښه. او مسافرو ته به څه ویل غواړې؟ څه ورته ډاډ راکړې؟ مسافرو ته خو دا ویل چې زموږ وروڼه دي او مشران دي، او بس خدای پاک دې خوشحاله او آباد ساتي چې پر ملک کې. ښه، ډېره خدای پاک مننه. دې د مصیبتونو علاجونه مسافرو دعا سره مې قبول کړي. ښه، او بله به ورته زه دا ووایم چې باران ورېږي، باران باره کې ورته مونځ کوي، خدای پاک ته دې سوال کوي. بالکل، او دا خبره غلطو نه دې بس ځان صبر کړي. بالکل بالکل. او څه باران باره کې به ورته څه ویل غواړې؟ باران خو شکر دی، بس زموږ په دې سیمه کې خو ښه ښکلی باران دی. غنمونه او بس کومې سبزیانې دي او کوم سیزونه دي، مالټې دي او هر څه دي، هغه ډېر ښکلي دي، ترقۍ روان دي، ښه ښکلي دي، ښه ښکلي دي. بالکل. او نور څه ټپه مپه ورته وکړه که نه؟ نو بس ټپه به ورته وکړو که نه. ځان هم ګرمې، دله ملګرو ساړه هم شوي دي، او ځان هم ګرموي، او موږ سره ګپ هم لګوي، خپله مشغولتیا یې موږ سره راغستې ده جنید ټیبي سره. او داسې موبایل کې داسې بټن یې دی ووالی شوي، خیر هېڅ خبره نه ده. اوس ټپه مپه ووایه که نه یار. وایي پړه مې غم دی خندا نه راځي، څه پټه دی اشنا نه راځي. ورپسې بله یا پړه به غټه غټه کېدمه ګرانه، او که نه ډېر ښه او د یار د لورې رو رو صبر وبه. ډېر ښه. باران ټپه دې ورته ونه کړه؟ یا زه به وطن در سره پرېږدم مسافره، ډېر ښه. په اوسنو ظلمو مې نشته اعتبارونه. او که نه ډېر ښه عبدالغفوره. ورپسې څه وایې نور هم ووایه که نه؟ ځان ګرم که، ځان ګرم که. خیر دی، بله ټپه ورته هم وکړه، یو ښکلی شعر ورته ووایه. وایي د مودو نه د سیندونو خوا کې اوسو، د مودو نه د سیندونو خوا کې اوسو، او زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. د ډېرو مودو نه د سیندونو غاړو ته اوسو، او که نه اوس هم زموږ فصلونه په باران دي. فصلونه په باران دي. ډېره ده، ډېره ده. دا مسافرو ته ډالۍ سپېشل. زما د ټولو مسافرو ته سلام. ډېره مننه، سلامونه. خدای پاک دې خوشحاله او آباد ساتي. امین امین.